السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. په 13 تاریخه دوره کې پر قومي بيځای کمپنۍ باندې لګول شوي بندیزونه له منځه وړل شوي دي. پوره 4.5 کال وروسته د یورپ دپاره د پی ای ای فلایټ اپریشن پیل شوی دی. لومړی الوتکه به نن پر 10 بالا 12 بجې له اسلام آباد څخه پیرس ته د تګ لپاره الوتنه کوي. د مسافرانو د اسانتیا دپاره شیډول ډیر په زړه پورې دی. په لومړي پړاو کې به د جمعې او اتوار 2 پروازونه ترسره کیږي. پاکستان د یو بل نړیوال کانفرنس د کوربتوب کولو لپاره چمتو دی. په مسلمان ټولنو کې و تجویز ته د تعلیم او نورو لارو چارو د هوارولو پر موضوع باندې 2 ورځنی کانفرنس به له سبا څخه په اسلام آباد کې پیل شي. وزیر اعظم به پرانستونکو غونډې ته وینا کوي او په کانفرنس کې د 40 هیوادونو د وزیرانو په ملتیا د بیلابیلو ادارو سرمشران ګډون کوي. په مسلمان ټولنو کې د نجونو د تعلیم او نورو لارو چارو د هوارولو پر موضوع باندې په سیمینار کې د ګډون کولو لپاره د نړیوال مخورو د راتګ لړۍ روانه ده. د OIC سکریټري جنرال حسین ابراهیم طه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره پاکستان ته را رسېدلی دی. د مصر مفتي اعظم شیخ نذیر محمد حیاز او د البانیې مذهبي دسکالران بوجه صفاو او جمال جمعه هم اسلام آباد ته را رسېدلی دی. د تعلیم او پاکي وزیر خالد مقبول صدیقي او د تعلیم د وزارت چارواکو د درنو میلمنو ته ښه راغلی ووایه. د توانایي او پاکي وزیر اویس لغاري او بین الاقوامي هایدرو پاور کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې په ارزانه توګه د بجلی ترلاسه کول زموږ په لومړۍ پاملرنه کې ځای لري. موږ د بجلی د پیداوار او په ښه توګه د رسولو لپاره هڅې ترسره کوو. د توانایي په نظام کې پر بنیادي بدلون باندې غور ترسره کیږي. د HPPs پر معاهدو باندې د بیاکتنې په نتیجه کې د 1000 اربه کلدارو بچت کړل شوی دی. له کولې څخه د بجلی د پیداوار په صلاحیت کې د شیګړه رامنځته کېدلی شي. د SIFC په مرسته د معاشي پیاوړتیا لپاره د وړاند پاکستان منصوبه پیل شوې ده او تر 2040 پورې تر 10 کروڑ ډالر پورې د هیواد د معیشت رسولو په خیر اده شوې ده. CPEC منصوبه د پاکستان د پرمختګ مرکزی چاره ګرځول شوې ده. د ځوانانو بیر د تعلیم د ډیجیټل چارو لارې با اختیار جوړ کړل شي. د پیوانی فریم ورک په روڼا کې د هایی پاکستان موسمیاتي بدلون، توانایي کالبوت او برابرۍ ته پوره پاملرنه ترسره کیږي. د وړاند پاکستان منصوبې د کامیابی لپاره نیشنل اکونومیک ترانسفارمیشن یونټ جوړول ترسره شوي دي. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس محمد هاشم کاکړ د هاویندر جوډیشل کمپلیکس لپاره ټاکل شوی مځکې دوره وکړه. په دې موقع د هب باور وکیلانو د وینا پر مهال چیف جسټس ویل چې په هب او ویندر کې د جوډیشل کمپلیکس د جوړېدو لپاره مځکه ترلاسه کړل شوې ده او ډېر ژر به د جوړېدو لپاره د فند ورکړه باوري کړل شي. د هب بار اسوسییشن صدر او جنرال سکریټري او وکیلانو ته وړاندې ستونزې په اړه چیف جسټس ته معلومات ورکړه. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس ویل چې د وکیلانو په ستونزو او خبرو او جوډیشل کمپلیکس جوړېدو څخه عدالتي چارې ترسره کولو لپاره به غوره چاپیریال ترلاسه شي. د های کورټ جج جسټس روزي خان بړیچ هم د دورې پر مهال د چیف جسټس ملګری و. د هب چونسوي ولسی استازي د مځکې د منتقلي قانوني چارې ژر بشپړولو باور ورکړی. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بگټي د حکاماتو په روڼا کې د صوبتپور د ډیپټي کمشنري فریدا ترین په مشرۍ کې په تحصیل فرید آباد کې خلاصه کچاري پرانستل شوه. په کوم کې د ټولو محکمو افسرانو ګډون وکړي. په خلاصه کچاري کې د HPC 53 وینګ کرنل حمد خان په ځانګړي توګه ګډون وکړي. په خلاصه کچاري کې د خلکو د بیلابیلو محکمو په ضد شکایتونه وړاندې کړي. په کوم کې بجلی ګیس د چلو د هوبو د پولیس بیلابیلو NGOs ایجوکیشن او پزري مځکو ناجایزه کړ نور شکایتونه درج کړل. د بولان ډیپټي کمشنر جانزیب لانګو د سینی هوبالا نړۍ د بیلابیلو لیوي سارنځایونو دوره وکړه او پر کامیلو لار باندې له ګومارل سو پولیس غړو سره هم ولیدل. هغوی ته پر کامیلو لار باندې د شپه ورځ غشت کولو او د تګ راتګ کوونکو د ساتنې ترسره کولو هدایت ورکړي. پر دمال پر چیک پوسټونو باندې ګومارل سو لیویز غړو ته نوموړي وویل چې د همن د ساتنې لپاره خپل صلاحیتونه په کار واچوي او شکمن کسان په پام کې ولري. په ناوړه چارو کې د لاس لرونکو کسانو په ضد به ژر تر ژره کاروایي ترسره کړل شي. ډیپټي کمشنر جانزیب لانګو زیاته کړه چې د لیویزو په سیمو کې به د همن د ساتلو لپاره له هیڅ یو چا سره جوړجاړی ونه کړو.
د 2025 د جنوري پر 9 نیټه باندې د شپې د ترهګرانو په کولپور پر سړک باندې د شاریانو په نیولو سره د هغوی د وهلو هڅه وکړه. ساتندوی ډلې پر وخت باندې په کاروایي کولو سره به ترهګرانو پسې ولاړل. وساتندوی ډلو او ترهګران د مابین ډزې وسوې چې په نتیجه کې یې 2 ترهګران ووژل سول او ټول یرغمل سوي کسان یې له ترهګرانو څخه وژغورل. پاته ترهګران د غرونو لوري ته وتښتېدل او ساتندوی ډلو په هغوی پسې تګ وکړي چې د ډزو په بدلون کې 3 ترهګران ټپیان سول. یاد دې وي چې په راډه شم کې د ترهګرانو لخوا د درویش مسافرانو د شهادت تر ناوړه پیښه وروسته د داسې ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره د ساتندوی ډلو لخوا یو باوري کړنلاره جوړه کړې ده. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او مشترک اجازت د لوی الله پامان.